دغه فلم نوم ریټروګریډ یا پوځي شاتګ دی. دغه مستند د افغانستان د جګړې وروستۍ 9 میاشتې انځوروي. فلم په هغو شپو ورځو کې جوړ شوی چې په قطر کې مذاکرات روانو او په سنگرونو کې توده جګړه. له دې سره د امریکا ولسمشر د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو امر صادر کړی و. د افغانستان په سویل کې د میوند قول اردو پخوانی ځوان قوماندان جنرال سمیع سادات د فلم مرکزی څیره ده. په فلم کې ښکاري چې دغه جنرال تر وروستیو شیبو پورې د خپل هیواد د دفاع لپاره جګړه کوي. Since the US left, I can see the sense of abandonment within the Afghan forces. په فلم کې د کابل د سقوط صحنې هم ښودل کیږي. په هوایي ډګر کې د افغانانو ګڼهګوڼه او له هیواد څخه د وتلو لپاره د هر ډول سختیو منل د لیدونکي لپاره دردونکي تمامیږي. د فلم جوړونکی ماتیو هانیمن نومیږي. د سوریې د جګړې په اړه هم یو مستند جوړ کړی. ماتیو په 2020 کال کې له خپلو همکارانو سره افغانستان ته لاړ او پوه شو چې امریکایي پوځیان د وتلو تکل لري. زما موخه همدا ده چې زه دا فلم د امریکا کانګریس ولسمشر ته ښکاره کړم. اما تاسو پوهیږئ چې ما دا فلم د کوم سیاسي ذهنیت له مخې نه دی جوړ کړی. د فلم زیاتې صحنې په هلمند کې ډکې شوي دي. دا ولایت د طالبانو اصلي مرکز او د سختو جګړو ډګر و. جنرال سادات په دې ولایت کې د 15,000 پوځیانو مشري کوله. د لښکرګاه د دفاع لپاره د پخپله جګړه کوله. لښکرګاه د اګست په 14 د طالبانو لاسته ولوېده او 2 ورځې وروسته طالبان کابل ته ننوتل. فلم د افغانستان د جګړې ټول ابعاد نه انځوروي، خو په ډاګه کوي چې د جګړې اصلي قربانیان افغانانو. تر ټولو مهمه دا چې فلم د امریکا د رهبرۍ متفاوت دریځونه په ګوته کوي. جورج بوش د افغانستان جګړه د دوامدارې ازادۍ عملیات بلل. باراک اوباما ویل چې افغانان به روښنايي وویني او ولسمشر بایدن ټینګار کاوه چې تیروتنه نه تکراروي. د دې فلم په اړه تر ټولو قوي خبره دا ده چې انساني عواطف ښکاره کوي. په پیل کې په خاص ډول، په پای کې غږونه نشته، مګر څیرې دي چې ټوله کیسه بیانوي. بالاخره فلم دا نه وایي چې ناکامي د چا وه، د امریکا د تګلارو، د افغان پوځ د کمزوریو او که د طالبانو د سرزوریو. اما هغه څه چې له ورایه ښکاري دا دي چې افغانستان کې تاریخ تکراریږي، خو له تازه ټپونو او دردونو سره. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگټن.